د خپلواک نیوز چینل درنو لیدونکو سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر ښه راغلاست نن ورځې تازه او مهم خبر ته په سر کې یادونه کې که چیرې تاسې زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ د تازه او مهم خبرو لپاره در سره خپلواک نیوز چینل سبسکرایب کړئ د افغانستان پرځول شوی ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غني وایي چې د قانون له مخې اوس هم د افغانستان ولسمشر دی ښاغلي غني له هیواده له وتلو وروسته نوې جوړې شوې رسنۍ بي ان سره مخامخ مرکه کړې او ځینو پوښتنو ته یې ځواب ویلی دی هغه وایي د اساسي قانون پر بنسټ ولسمشر وم تر هغې چې افغانان په قانوني توګه واک بل کس ته ورنکړي ولسمشر یم غني په دې مرکه کې چې تر شا د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ دی وایي چې د طالبانو اوسنی مشر هیبت الله اخندزاده د دې ډلې د مخکیني مشر ملا عمر په شان اقتدار نه لري ښاغلي غني همداراز په دې خبرو اترو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پر ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سختې نیوکې کوي او وایي په خپلو طرحو او کارونو کې یې د افغانستان ټول سیاسي قشرونه پیل کړي وو غني وایي له ما سره د خلیلزاد ستونزه دا وه چې زه افغان او مسلمان وم او هغه خلیلزاد له خپل افغانیت او هویت څخه انکار کړی دی ښاغلي اشرف غني د هغه وخت د سولې عالي شورا مشر عبدالله هم د جمهوریت د نه پیاوړتیا مسؤل معرفي کو د 2021 کال د اګست پر 15مه له هیواده د اشرف غني له وتلو وروسته طالبان کابل ته دننه شول او حکومت سقوط وکړ دا دویم ځل دی چې اشرف غني د طالبانو په لاس د نظام د سقوط په اړه خبرې کوي خو د مخکیني حکومت د لومړي کس په توګه یې تر اوسه د نظام د پرځېدو په تړاو ډیرو پوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی قدرمنو دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې چمتو شوي ویډیو که تاسې د ویډیو په اړه کوم نظر لرئ موږ سره یې کومنټ کې شریک کړئ تر بیا ښه وخت